په عربی ژبه کې چې څومره اسمونه هم دي یا خو به هغه مرفوع وي یا به منصوب وي او یا به مجرور وي. اوس مرفوعات څومره دي، منصوبات څومره دي او مجرورات څومره دي. په دې ویډیو کې به زه اول تاسو په اختصار سره پوه کړم. د دې نه وروستو به بیا زه تاسو په تفصیل سره پوهه کړم. د دې لپاره کوم شخص ته چې دغه اشیا په اختصار سره پکار وي نو هغه هم خپل مطلب ته ورسیږي، او کوم یو شخص ته چې د دې تفصیلات پکار وي نو انشاء الله الرحمن د هغو لپاره به هم دغه مکمل ویډیو مفیده ثابته شي. نو راځو نننی درس او ویډیو شروع کوو. په عربی ژبه کې ټول په ټوله مرفوعات اته دي، منصوبات 12 دي او مجرورات 2 دي. اته مرفوعات دا دي: مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، 2 اسمونه او 2 خبرونه. 12 منصوبات دا دي: 5 مفاعیل، حال، تمیز، مستثنا، 2 اسمونه او 2 خبرونه. او مجرورات 2 دي او هغه دا دي: مجرور بحرف جر او مضاف الیه. اوس د دې هر یو تفصیل ته ګورئ. مرفوعات چې اته دي په هغو کې اولنی مرفوع مبتدا دی. مبتدا دا هغه اسم دی چې د هغه باره کې خبر ورکړی شي. د کوم یو اسم باره کې چې خبر ورکولی شي هغه اسم ته مبتدا ویلی کېږي. او بیا دا مبتدا عموما دا معرفه وي. اکثر او عموما دا څه راځي؟ معرفه راځي. لکه الله غفور، په دې کې دا لفظ الله دا مبتدا دی او مرفوع دی، ځکه د دې لفظ الله د دې الله په باره کې خبر ورکولی کېږي. په مرفوعاتو کې دوهم مرفوع هغه خبر دی، او خبر د هغه لفظ دی چې د هغې په ذریعې باندې د مبتدا خبر ورکولی شي. د کوم یو څیز په ذریعې باندې چې د مبتدا باره کې خبر ورکولی شي یا د مبتدا خبر ورکولی شي هغه څیز ته چې دی هغه خبر ویلی کېږي. لکه په الله غفور کې دا لفظ غفور دا خبر دی. خبر ځکه دی چې د دې په ذریعې باندې د مبتدا خبر ورکولی شي. د مبتدا باره کې څه ورکولی شي؟ خبر. دریم مرفوع فاعل دی. فاعل دا هغه اسم دی چې هغه فعل یا کار کوي، او دا د فعل نه وروستو راځي. فاعل دا هغه اسم ته وایي چې هغه څه کوي؟ کار کوي یا کار کوونکی وي. دا هغه اسم ته وایي چې هغه څه کوي؟ کار کوي یا کار کوونکی وي، او دا د فعل نه وروسته څه کېږي؟ د کار نه وروسته راځي. لکه خلق الله، په دې کې لفظ الله فاعل دی او دا مرفوع دی، او خلقه فعل دی. د خلق یعنی د پیدا کولو کار چا کړی؟ الله رب العزت کړی دی. څلورم مرفوع په مرفوعاتو کې زموږ سره هغه نائب فاعل دی. نائب فاعل د هغه مفعول وي چې په فعل مجهول کې د فاعل په ځای باندې راځي.
کوم یو مفعول چې په فعل مجهول کې د فاعل په ځای باندې راته نو هغې ته نایب فاعل ویلی کېږي. لکه خلق الانسان، انسان پیدا کړی شوی دی، نو په دې کې خلقه فعل مجهول دی او دا الانسان دا نایب فاعل دی او مرفوع دی، او دا الانسانو دا د فاعل په ځای باندې راغلی. دا په اصل کې دا الانسان دا مفعول و، خو دا په ځای د چا راغلی دی؟ د فاعل راغلی دی په فعل مجهول کې، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ نایب فاعل ویلی کېږي. اوس پاتې کېږي دوه اسمونه او دوه خبرونه. د دوه اسمونو څخه مراد د افعال ناقصو اسم دی، او دا د افعال ناقصو چې کوم اسم وي دا همیشه دپاره مرفوع وي. او دوهم د ما ولا مشابه بلیس اسم دی، دا هم مرفوع وي. او د دوه خبرونو څخه مراد اول د حروف مشبه بالفعل خبر دی. د حروف مشبه بالفعل خبر دا څه راځي؟ مرفوع. او دوهم د لای نفي جنس خبر دی، دا هم مرفوع وي. نو دا و اته مرفوعات. خو دغه څلور شیان چې مرفوع دي، چې دوه اسمونه او دوه خبرونه دي، په دې څلور واړو باندې د ځان پوهه کولو لپاره مونږ او تاسو لپاره افعال ناقصه پیژندل، ما ولا مشابه بلیسه پیژندل، حروف مشبه بالفعل پیژندل، او دا شان لای نفی جنس پیژندل پکار دی. په دې شیانو به زه تاسو انشاء الله الرحمن په منصوباتو کې پوه کړم. صحیح ده؟ نو اوس د منصوباتو نوبت دی. مونږ مخکې وویلې چې منصوبات ټول په ټوله 12 دي. 5 مفاعیل، حال، تمیز، مستثنا، 2 اسمونه او 2 خبرونه. په دو کې اوس د هر یو وضاحت او تفصیل کوو. د 5 مفاعیلو څخه مراد مفعول به دی، مفعول فیه دی، مفعول له دی، مفعول معه دی، مفعول مطلق دی. دی 5 ته چې دی مفاعیل ویلی کېږي. اوس د دې هر یو تفصیل کوو، یعنی د دې مفاعیلو د مفعول به، د مفعول فیه، د مفعول له، د مفعول معه، د مفعول مطلق، د دې هر یو تفصیل ذکر کوو. اول منصوب چې دی هغه مفعول به دی. دا مفعول به څه ته وایي؟ دا هغه اسم دی چې په هغه باندې د فعل اثر واقع وي. په کوم اسم باندې چې د کار اثر واقع شوی وي، د فعل اثر واقع شوی وي، هغې ته چې دی مفعول به وایي. لکه خلق الله السماوات والارض، الله تعالی پیدا کړي. څه پیدا کړي دي؟ کوم یو څیز پیدا کړی؟ السماوات والارض، ځمکې او اسمانونه. اسمانونه او ځمکې الله رب العزت څه دي؟ پیدا کړي دي. په دې آیات کریمه کې خلقه فعل دی، لفظ الله د دې فاعل دی او مرفوع دی. موږ مخکې ویلې چې فاعل مرفوع وي، مرفوعاتو کې راځي. او السماوات او الارض دا د مفعول به کېدلو د وجې نه منصوب دي. دا دواړه السماوات او الارض. که ستاسو په ذهن کې دا اشکال راځي چې په السماوات کې د لفظ تا لاندې خو زیر راغلی دی، دا خو منصوب نه دی، نو د دې جواب دا دی چې دا السماوات دا جمع مؤنث سالم ده، او د جمع مؤنث سالم حالات نسبی هم د کسری یعنی زیر سره راځي. دوهم منصوب من سره مفعول فیه دی. مفعول فیه دا هغه اسم دی چې د فعل وخت یا ځای خای، یعنی فعل یا کار دا په کوم وخت کې واقع شوی دی
یا په کوم ځای کې دغه کار دغه فعل واقع شوی دی هغه ځای کې په کوم یو ځای کې چې فعل واقع شوی وي که هغه ځای منصوب راوړلی شي یا په کوم وخت کې چې فعل واقع شوی وي که هغه وخت منصوب راوړلی شي نو بیا هغې ته مفعول فیه ویلی کېږي لکه واذکر اسم ربک بکرة واصیلا د خپل رب نوم یاد کړه په کوم وخت کې بکرة واصیلا سحر او ماښام بکرة او اصیلا دا دواړه منصوب دي د مفعول فیه کېدلو د وجې نه ځکه دا دواړه په زمانه یا په وخت باندې دلالت کوي او وخت ښیي دریم منصوب موږ سره مفعول له دی مفعول له دا هغه لفظ دی چې د فعل سبب یا مقصد واضح کړي کوم یو لفظ چې هغه د فعل سبب یا د فعل مقصد واضح کوي هغه ته چې دی مفعول له وایي لکه ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق په دې آیات کریمه کې خشیته دا منصوب دی د مفعول له کېدلو د وجې نه نو دا خشیته سبب جوړیږي د لا تقتلو فعل لپاره څلورم منصوب زمونږ سره هغه مفعول معه دی دا مفعول معه د هغه اسم دی چې د داسې واو نه وروستو واقع وي چې هغه په معنا د معه وي هر هغه اسم چې د داسې یو واو نه بعد راغلی وي پس راغلی وي چې هغه په معنا د معه وي د معه معنا په پښتو کې سره ده نو هغې ته څه ویلی کېږي هغه اسم ته مفعول معه لکه فاجمعوا امرکم وشرکاءکم نو په دې آیات کریمه کې دا لفظ شرکاء منصوب دی د مفعول معه کېدلو د وجې نه د شرکاء نه چې کوم مخکې واو دی د دې واو معنا د سره نو لهذا دا شرکاء منصوب دی د مفعول معه کېدلو د وجې نه ځکه چې د واوې مع څخه وروسته دغه لفظ د شرکاء راغلی دی پنځم منصوب زمونږ سره هغه مفعول مطلق دی مفعول مطلق د هغه مصدر دی چې هغه د خپل فعل تاکید نوع یا تعداد ښایي هر هغه مصدر چې هغه د خپل فعل تاکید نوعیت یا تعداد بیانوي یا ښیي هغه ته چې دی مفعول مطلق ویلی کېږي لکه وکلم الله موسی تکلیما نو په دې آیات کې دا لفظ تکلیما دا منصوب دی د مفعول مطلق کېدلو د وجې نه او دلته په دې آیات کې دا تکلیما د کلمه تاکید بیانوي د کلمه تاکید کوي شپږم منصوب زمونږ سره په منصوباتو کې هغه حال دی دا پنځه چې کوم مخکې ذکر شول دې پنځه واړو ته چې دی مفاعل ویلی کېږي صحیح شو مخکې موږ په اجمال کې ذکر هم کړ چې مفاعل اوس شپږم منصوب زمونږ سره هغه حال دی حال څه ته وایي دا هغه اسم دی چې د فاعل یا مفعول یا د کوم بل یو لفظ حالت بیان کړي او دا حال دا عموما نکره وي لکه ولا تمشي فی الارض مرحا نو په دې آیات کریمه کې دا لفظ مرحن دا منصوب دی د حال کېدلو د وجې نه او دلته په دې آیات کې دا لفظ مرحن دا د لا تمشي د انت ضمیر څخه حال دی او منصوب د منصوباتو څخه هغه تمیز دی
دا تمیز هغه نکره اسم دی چې څه ابهام لرې کړي، څه خفا د یو څیز نه څه کي لرې کړي. هر هغه اسم چې هغه نکره وي او د یو څیز نه پټوالی یا څه ابهام یا څه خفا لرې کړي نو هغې ته تمیز وایي. مثلا تاسو یوه جمله وویلې نو په هغې کې ابهام و، پټوالی و، نو بیا تاسو یو منصوب لفظ راوړلو او هغې منصوب لفظ د هغې مخکینۍ جملې هغه ابهام هغه پټوالی لرې کړ، نو په دغه وخت کې به موږ وایو چې دغه منصوب لفظ د تمیز کېدلو د وجې نه منصوب دی. مثلا تاسو وویلې طاب زیدن، زید ښه دی، نو سوال پیدا کیږي چې د څه شي په اعتبار سره زید ښه دی. نو بیا تاسو وویلې طاب زیدن علما، زید د علم په اعتبار سره ښه دی. نو دلته چې دا علما دی دا منصوب دی د تمیز کېدلو د وجې نه. اتم منصوب زموږ سره په منصوباتو کې هغه مستثنا ده. مستثنا دا هغه اسم دی چې د حرف استثناء یعنی د الا نه پس راشي یا راغلی وي او د عام حکم څخه جدا وي. مستثنا دا هر هغه اسم ته وایي چې د حرف استثناء نه وروسته راغلی وي یعنی د الا نه وروسته راغلی وي او د عام حکم نه څه وي بیل وي، جدا وي. دا د الا قید چې مونږ ولګوو دا مو ځکه ولګولو چې د غیرو نه وروستو چې کله مستثنا راشي نو هغه بیا مجرور ګرځي، هغه بیا منصوب نه وي. او مونږ د هغې مستثنا بحث او بیان کوو چې هغه منصوب وي، لکه فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس. اوس باقی پاتې شو څلور منصوبات. دا اته منصوبات خو موږ وویلې، څلور باقی پاتې شو. په هغه څلورو کې دوه اسمونه دي او دوه خبرونه دي. د دوه اسمونو څخه مراد یو د حروف مشبه بالفعل اسم مراد دی چې هغه منصوب راځي، او دوهم د لای نفي جنس اسم مراد دی او هغه هم منصوب راځي. او د دوه خبرونو څخه مراد اول د افعال ناقصه خبر مراد دی، دوهم د ما او لا مشابه بلیس خبر مراد دی، دا هم منصوب راځي. نو دغه اخرانی څلور شیان په مرفوعاتو کې هم ذکر شول او دلته په منصوباتو کې هم. نو د دې څلور واړو تفصیل مونږ تاسو ته ذکر کوو، نو تاسو پرې ځان ښه پوه کړئ. اول په حروف مشبه بالفعل باندې ځان پوه کړئ. حروف مشبه بالفعل دي ان، ان، کأن، لکن، لیت او لعل. دا حروف په مبتدا او خبر باندې داخليږي. مبتدا ته نصب ورکوي او خبر ته رفع. مبتدا ته د دغه حروف اسم ویلی کیږي او خبر ته خبر. په دې څلورو شیانو کې دوهم شی دی لای نفي جنس. دا لای نفي جنس د پورا او مکمل جنس د نفي کولو لپاره راوړلی کیږي. لکه لا ریب فیه، په قرآن کریم کې هیڅ شک نشته دی. دا هم په مبتدا او خبر داخلیږي. مبتدا ته نصب ورکوي او د دې خبر محذوف وي او هغه څه وي مرفوع وي. په دې څلور شیانو کې دریم څیز دی افعال ناقصه. افعال ناقصه دا 19 افعال دي چې هغه دا دي: کانا، سوارا، ظل، باتا، اصبح، اضحى، امسا، عادا،
آزا، غدا، راحه، ما زال، من فک، ما برحه، ما فتئه، ما دام، لیسا. دا افعال هم په مبتدا او خبر داخلیږي. مبتدا ته رفع او خبر ته نصب ورکوي. مبتدا ته د دغه افعالو اسم او خبر ته خبر د دغه افعالو ویل کیږي. لکه الله علیم، دا مبتدا او خبر دي. نو که اوس د دې په اول کې د افعال ناقصو څخه کان راوړو نو د دې نه جوړیږي کان الله علیما. دلته لفظ الله د کانا د اسم کیدلو د وجې نه مرفوع دی او علیما د کانا د خبر کیدلو د وجې نه منصوب دی. او څلورم شی دی په دې څلورو کې ما ولا مشابه بلیسا. د ما او لا د دې دواړو ترجمه ده نه. لکه ما زید قائما، نو دا هم په مبتدا او خبر باندې داخلیږي. مبتدا ته رفع او خبر ته نصب ورکوي. مبتدا ته د دې اسم او خبر ته د دې خبر ویلی کیږي. د مرفوعاتو او منصوباتو بحث تر دې ځایه پورې مکمل شو. اوس به مجرورات وایو. موږ مخکې ویلي وو چې مجرورات دوه دي. اول مجرور دی مجرور به حرف جر. دا هغه مجرور ته وایي چې د هغه په اول کې د حروف جارو څخه کوم حرف راغلی وي او حروف جاره ټول په ټوله 19 دي او دا 19 واړه حروف په دې شعر کې ذکر دي. باو تاو کاف لام واو منذ مذ خلق رب حاش من عدا في عن على حتى الى. دا 19 چې دي د حروف جاره ویل کیږي. دا چې په کوم اسم باندې داخل شي نو هغه اسم ته کسره ورکوي او هغه اسم ته مجرور ویل کیږي. او دوهم مجرور دی مضاف الیه. مضاف الیه دا هغه اسم ته وایي چې د هغه طرف ته د یو اسم نسبت یا اضافت شوی وي او دغه اسم د هغې د وجې نه مجرور وي. دا و زموږ نننی درس چې په نن درس کې موږ 8 مرفوعات 12 منصوبات او 2 مجرورات ذکر کړل په اجمال او تفصیل دواړو سره.